سادات صاحب تاسو ته ستړي په خیر راغلی. پوښتنه به ورسره وکړم داسې عمومي ډول باندې لږ تشریح موږ واورېدله چې افغانستان جغرافیه مشخصه کړله چې هلته تاوتریخوالی بېوزلي او دا یو علتونه دي، خو په مجموع کې څه ډول خلک ځان وژلو ته حاضرېږي اصلا؟ مننه اشنا صاحب، د ټول نه وړاندې تاسو او د اشنا تلویزیون محترم لیدونکو ته یو ځل بیا سلامونه وړاندې کوم. ځان وژنه هغه حالت ده چې کله انسان د داخلي او بهرنیو سټرس یا فشارونو سره مقابله ونه شي کولی او خپل ژوند ته په قصدي شکل باندې خاتمه ورکوي، ځان وژنه یې بولي. دا په ټوله نړۍ کې شته دی، تقریبا په نړۍ کې د 1 میلیون په شاوخوا کې انسانان په کال کې ځان وژني. دا تقریبا په هرو 40 ثانیو کې یوه وژنه ده. نو پر مختلفو هیوادونو کې اسباب مختلف دي. بدبختانه په غریبو هیوادونو کې لکه د افغانستان په څېر هیوادونو کې واقعیت شته دی چې اسباب مختلف دي. نو دا یو عمومي مشکل دی او د ټول نړۍ کې موجود دی. اوس موږ چې کله افغانستان چون لیدونکي مالته ګوري دغه یو اړخ چې ډیر واضح و چې صحي ستونزه ده او د ډیر تشویش چې تاسو ذکر کوو ژور خفګان له امله وایي چې ځان وژنه کوي. د افغانستان په څېر هیوادونو کې مثلا اول مخنیوی څنګه وشي، دوم که چیرته جریان کې اوسي او ژوند د لاسه نه وي ورکړی، درملنه یې څنګه کیدلی شي د داسې ناروغانو؟ ډېره ښه پوښتنه ده اشنا صاحب. اجازه راکړه چې د دې نه مخکې په اسبابو هم یو څه خبرې وکړم. په لوی شکل باندې د دې غټ سبب چې د هغه روحي ناروغي دي، مثلا خفګان یا ژور خفګان، انزایټي. په دویم قدم کې مخدره مواد او د الکول استعمال. په دریم قدم کې په جامعه کې خصوصا په افغانستان کې په جامعه کې د ناروا دودونو موجودیت لکه اجباري ودونه، فزیکي او اجباري زورونې، همدارنګه د دوامدار جنگ څخه راپاتې مشکلات لکه د اقتصاد مشکلات یا بیکاري، بېسوادي. دا ټول هغه مشکلات دي چې انسان د کار ته هڅوي. په افغانستان کې معمولا زیاتره خلک په مصرف کېږي هغه ښځې دي د کورنیو مشکلاتو له کبله یا د اقتصادي مشکلاتو له کبله یا د رواني مشکلاتو له کبله. نو کله چې یو انسان په خپل ژوند کې یو ځل د ځان وژنې قصد وکړي یا یو چا سره دا خبره شریکه کړي، یو جدي موضوع ده، هغه باید راپور شي، هغه باید ډاکټر ته یوړل شي او د هغې باید تداوي وشي. دغه مریضان معمولا تداوي ته ضرورت لري، دوی باید ډاکټر ته په وخت باندې یوړل شي او تداوي کېږي. د دې په څنګ کې باید دولت هم توجه وکړي او د روحي ناروغیو د تداوی مرکزونه باید زیات کړي. یعنی دا ستاسو په وینا چې بېسوادي او اقتصادي مشکل خصوصا په افغانستان کې به که کورنۍ تاوتریخوالی ونیسي یو دلیل، مګر په امریکا کې هم رواني ځان وژنه د مړینې لسم علت ثبت شوی دی او اکثریت یې د 40 نه تر 50 کلونو پورته عمر خلک دي. د امریکا په څېر داسې وقایوي خدمات دلته څومره ګټور تمامیږي چې هغه تجربه به په افغانستان کې هم سړی وکړی شي، استفاده ترې وکړي؟ داسې امکان یې نشته څه کمې تجربې؟ رښتیا خبره ده، په امریکا کې هم دغه واقعیت زیات دی. لکه تاسو چې ویلې په مسنو خلکو کې دغه مشکلات رامنځته کېږي. زیاتره د مخدره موادو د استعمال او د الکولو د استعمال په څنګ کې د دوی غټ مهم دلیل دا هم دی چې دلته ځان ته والی ډېر غټ مشکل دی. زیاتره خلک ځان ته اوسېږي او د مایوسۍ سره مخامخ کېږي. خو د دې په څنګ کې دولت فعال دی، دلته صحي مراکز فعال دي، دلته د تداوی مرکزونه شته دي او د خلکو عامه پوهاوی هم په دې ارتباط باندې زیات دی. یو څه اندازه د فامیلونو او د جامعې د خوا نه ورته حمایه او سپورټ هم شته دی. که دغه ټول شیان په افغانستان کې عملي شي، مثلا په کورنیو کې تاوتریخوالی کم شي، د مریضو اشخاصو په وخت باندې تداوي وشي او هغوی ډاکټر ته یوړل شي او د هغوی هغه روحي سپورټ وشي، د بېسوادۍ مخه ونیول شي، مثلا ځوانانو ته د کار زمینه مساعده شي، د دوی په اقتصاد کې تغییر راشي. دغه ټول هغه حالتونه دي چې د ځان وژنې مخنیوي کې رول لوبوي. بله ډاکټر صاحب، میر علي سادات، مهمه موضوع ستاسو تشریح او لارښوونې وي. خدای دې وکړي چې لیدونکو ته پوره ګټه اخیستې، استفاده یې کړې اوسي. مننه، کور هم ودان، ډېر تشکر تاسو نه.